د خاوند ګورې ډېر لوی حق دی. حدیث کې دا راځي، امام احمد راوړی دی، اذا صلت المرأة خمسها، چې کله ښځه د پنځه مونځونه کوي د ورځې، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، وحفظت فرجها، د خپل عورت خیال کوي، واطاعت زوجها، او د خپل خاوند خبره مني، قیل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، دې ته به د قیامت په ورځ ویلی شي چې د جنت چې د کومه دروازه خوښوي په هغې ورننوځي. نو ښځې له نه ده په کار چې د خاوند سره بد اخلاقي کوي، خو که کوي او نه مني نو اول کار به دا کوي چې نصیحت به کوي. ګوره دا غلطي ما په ډېرو سړو کې لیدلې، دا ښځه نه پوهه کوي، د سر نه ورسره په جګړو کوي. چې څنګه ښځه غلطي وکړي که نه، بس کنځلې بدردي او ګړز ګړز او نه، اول دا کښېنوه، په طریقه یې پوه کړه، ګوره ته زما ښځې ستا په ما حق دی، زما په تا حق دی، دا کار ستا صحیح نه، الله نه یې وهېروه.